سلامونه لیدونکو، هیلهمند یم روغ جوړ به یاست. نن درته د سویس یا سویزرلینډ هیواد د بشردوستانه ویزا په اړه معلومات درکوم چې تازه اعلان کړي دي چې خوشبختانه د دې بشردوستانه ویزاوې د افغانانو لپاره هم شته. نو زه په دې ویډیو کې دې ویزا په اړه معلومات درکوم چې کوم شرایط دي ورته او څه رقم تاسو ورته اپلای وکړئ یا اپلیکیشن یا کوم فورمه چې دی هغه تاسو ورته څنګه ډکه کړئ او څنګه بیرته دلته ولیږئ. کله چې تاسو راسئ دغه ویب سایټ ته د دې ویزا په اړه معلومات ګوریا، نو که چېرته دا ویب سایټ تاسو نشئ پیدا کوئ، د دې ویب سایټ ادرس به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کېږدم. دلته خو لیکلي دي چې د دې هیومینیټیرین یا بشردوستانه ویزا په اړه معلومات دي چې رقم د بشردوستانه ویزا چې ته وایي، او دلته ویل چې سویزرلینډ هیواد د بشردوستانه ویزا چاته ورکوي، کومو کسانو ته او کومو هیوادونو ته او د څه لپاره ده. صحیح ده. د دې بشردوستانه ویزا لپاره شرطونه کوم دي؟ عموما دغه درې شرطونه د اعلان کړي دي چې دغه درې کسان کولی شي چې د ویزا لپاره اپلای وکړي. صحیح ده. دا شرطونه تاسو ولولئ. که چېرته بیا هم د دې شرطونو په اړه تاسو نه پوهېدئ، ما ته په کمنټ بخش کې ولیکئ، انشاءالله دا به زه هم درته جواب درکړم. بل د دې ویزا ته چې کله تاسو اپلای کوئ، د هغه طریقه وایي څنګه ده. تاسو د دې ویزا لپاره به اپاینټمنټ اخلئ، وخت به اخلئ د سویس ویزا لپاره، او دویم دا ده چې اپلیکیشن فورم ده هغه به ورته ډکوئ، چې د دې اپلیکیشن فورم یا د فورمې د ډکول طریقه زه درته ښیم چې تاسو څنګه دا فورمه ډکه کړئ او څنګه ورته اپلای وکړئ. هغه د ایمیل طریقه یې زه هم درته ښیم چې څه رقم باید تاسو دا فورمه ډکه کړئ. او دریم دغوی دا ده چې دا فورمه دغه کېږي، چیک کېږي او کتل کېږي. بس دا درې عمومي شرطونه لري. بلې ویل دي چې د دې ویزا لپاره، بشردوستانه ویزا لپاره هېڅ کوم پیسې په تاسو باندې نه راځي او نه هم سویس هیواد د دې ویزا لپاره پیسې اخلي. دلته په نور معلوماتو لپاره به کله چې تاسو دلته راسئ چې مختلف هغه د دې قانونونه چې دي، پروسیجرونه چې دي، او دلته بیا ویل چې د افغانستان په اړه هم معلومات ورکړي دي. وایي که چېرته غواړئ د دې افغانستان لپاره چې دا بشردوستانه ویزاوې اعلان کړي دي د هغو په اړه تاسو پوه شئ چې کوم شرطونه ورته پکار دي، دا فایل ډاونلوډ کړئ. کولی شئ چې هغه د دې ویزا په اړه تاسو پوره معلومات ترلاسه کړئ چې کوم شرطونه دي او کوم اسنادونه غواړي او څوک ورته په شرایطو برابر دي. دغه اول فایل چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دا په انګلیسي ده، او دا دویم فایل په دري ده. دا کولی شئ تاسو ډاونلوډ کړئ او معلومات ترلاسه کړئ چې د دې ویزا لپاره کوم شرطونه پکار دي. نو د اپلیکیشن فورمې د ډکولو لپاره به تاسو دلته راسئ پروسیجر ته. د دویم سټیپ کې به دلته لاندې کور لیټر د دې ویزا په اړه معلومات دي. که نور هم غواړئ د ویزا په اړه، بشردوستانه ویزا په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو دا فایل ډک کړئ او ډاونلوډ کړئ او ویل ولئ. که بیا هم کوم مشکل ما ته ووایئ، انشاءالله درسره همکاري کوم. نو تاسو کوم فورمه دا فورم چې دی دا څنګه ډاونلوډ کوئ؟ نو په دلته لیکلي دي چې ویزا اپلیکیشن فورم. نو د دې فورمې د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو لپاره یو بل ویب سایټ خلاصېږي. دغه ویب سایټ تاسو ته راځي. نو په دې ویب سایټ کې به راسئ، دغه نیشنل ټایپ ډي ویزا اپلیکیشن فارم باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته تاسو لپاره مختلفي فارمونه راځي. نو موږ دغه عربیک انګلیش فورم باندې کلیک کوو تر څو دغه زموږ سره څنګه وسي ډاونلوډ سي. دا فورمه په PDF ډول باندې ده. کولی شئ تاسو پکې تغییرات راولئ او کوم معلومات چې دوی غواړي هغه پکې څنګه وکړئ ولیکئ. دلته فورمه له ما سره ډاونلوډ شوه، نو زه په اوپن باندې کلیک کوم، دا را خلاصوم. دغه فورمه ده. په دې فورمه کې تاسو لپاره دا معلومات غواړي. اول خو تاسو وایي چې تاسو تخلص غواړي، دویم هم کولی شئ تخلص ورکړئ، خو دوی وایي چې څه رقم تاسو پیدا سوي هغه باید دقیق وي معلومات، او ستاسو نوم او تاریخ د تولد دلته، او همداسې لاندې په کوم ولایت کې پیدا سوي یاست، په کوم هیواد کې، ستاسو نېشنلټي څه شي ده، او که چېرته نېشنلټي تغییر سوي هغه ملت تغییر سوی وي هغه ور ولیکئ.
ستاسو جنسیت چې ده نارینه یاست که ښځینه هغه تاسو کولی شئ چې یو پکې سلیکټ کړئ او ستاسو مدني حالات چې ده مجرد یاست متأهل یاست کولی شئ هغه پکې سلیکټ کړئ. دلته ویل ستاسو د پلار نوم تخلص او کوم هیواد کې پیدا شوی ده هغه به ولیکئ. دلته ستاسو د مور نوم او تخلص او کوم هیواد کې چې پیدا شوی ده هغه ولیکئ. دا فیش چې دی فورمه چې د 3 صفحې ده ډیر په اسانۍ سره یې کولی شئ ستاسو ډکه کړئ، هېڅ کوم مشکل نشته. او بیا هم که کوم ځای کې مشکل و ما ته کمنټ ولیکئ، انشاءالله زه جواب در کوم. او دلته به تاسو خپل عکس پکې کېدی. دا فورمه چې کله سیو کړه نو دې فورمې له ډکولو وروسته به تاسو راسئ دا فورمه به زه یو ایمیل درته ښیم، هغې ایمیل ادرس ته به تاسو ولیږئ. تاسو به راسئ دغه ایمیل ادرس ته به دا فورمه ولیږئ. کوشش وکړئ چې په سبجیکټ لاین کې یو ښه سبجیکټ انتخاب کړئ د ایمیل. کوشش وکړئ چې د ایمیل په سبجیکټ کې یو ښه سبجیکټ ولیکئ او د متن په بخش کې د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې زه معلوم شي ده کوم ځای کې اوسېږم او ولې د بشر دوستانه ویزا ته دغه کومه افلای کومه یا تاسو ته درخواست لیږم. نو کله چې تاسو ایمیل دې ته ولیږو دا فورمه ورته ټچ کړئ. نو بیا کله چې دغه فورمه دوی وګوري لیغونه وروسته کله چې په شرایطو ورته برابر یاست نو دوی بیا تاسو ته بیا ایمیل کوي، تاسو سره اړیکه نیسي، بیا کولی شي چې نور معلومات تاسو نه وغواړي. بیا هم که چېرته تاسو ایمیل ته جواب در نه کو او وخت ډېر ووت کولی شي چې دې ټلیفون شمېرې ته زنګ وکړئ او د خپل فورمې په اړه یا کوم افلای چې تاسو کړي د هغو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. نو دا و د سویس یا سویزرلینډ هیواد د بشر دوستانه ویزې ته د اپلای کول طریقه. بیا هم که تاسو کوم سوال یا غوښتنه لرئ ما ته په کمنټ بخش کې ولیکئ، انشاءالله جواب در کوم. ډېره